د لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انشاءالله چې روغ جوړ وای. د تیرو دو درسونو مسایل باقي پاتې وو. په نننی درس کې انشاءالله د دواړو درسونو مسایل حلو. لومړی سوال په دې ډول د دقت کوئ. په لومړی سوال کې ویل شوی دی چې یو منفي کوساین شل تقسیم دوه د دویم جذر لاندې ابتدا ساده کوي. یو منفي کوساین شل تقسیم دوه باندې د دویم جذر لاندې ابتدا ساده کوي. یعنی لیکم قیمت سره مساوي کیږي، قیمت په لاس راوړئ. یو رابطه موږ او تاسې په تیر درس کې زده کړې وه. په دې ډول وه یو منفي کوساین دوه الفا تقسیم دوه باندې د دویم جذر لاندې د همدې رابطې په اساس باندې کولی شو پیدا کړو. ساین الفا مساوي کیږي یو منفي کوساین دوه الفا تقسیم دوه د دویم جذر لاندې. نو لیکلی شو یو منفي کوساین دوه الفا یعنې دوه ضرب لس شل په دې ډول لیکلی شو تقسیم دوه د دویم جذر لاندې. نو موږ وایو چې دا ساین رابطې ته جوړ ده، یعنې ساین الفا. الفا مساوي ده له لسو سره. نو لیکلی شو ساین لس. په دې ډول کولی شو دا سوال یا دې ته مشابه سوال ساده کو. دویم سوال ته دقت وکړئ. په دویم سوال کې ویل شوی دی یو مثبت کوساین څلوېښت تقسیم دوه د دویم جذر لاندې ابتدا ساده کوي. یو مثبت کوساین څلوېښت تقسیم دوه باندې د دویم جذر لاندې ابتدا ساده کوي. یو رابطه مو په تیر درس کې ویلې وه. په دې ډول ویلې مو چې یو مثبت کوساین دوه الفا تقسیم دوه د دویم جذر لاندې مساوي کیږي د کوساین الفا سره. څه فرق یې که په دې ډول ولیکو یا په دې ډول ولیکو هیڅ توپیر نه کوي. نو نظر دې رابطې ته که چیرې همدغه ابتدا جوړو په دې ډول یې جوړولی شو یو مثبت کوساین دوه ضرب شل تقسیم دوه باندې د دویم جذر لاندې. نو لیکلی شو چې دا رابطه کوساین الفا سره مساوي ده. الفا مساوي دلته ده له شلو سره، یعنې کوساین شلو سره مساوي کیږي. دریم سوال ته دقت وکړئ. په دریم سوال کې ویل شوی دی یو منفي کوساین شل تقسیم یو پر یو مثبت کوساین شل د دویم جذر لاندې ابتدا ساده کوي. یعنې په دې ډول یو منفي کوساین شل تقسیم یو مثبت کوساین شل د دویم جذر لاندې. دا ابتدا څه ډول ساده کیږي دقت وکړئ. یو رابطه مو زده کړې وه کوساین له ساین سره. زده کړې مو په دې ډول چې کوساین دوه الفا تقسیم پر یو مثبت کوساین دوه الفا د دویم جذر لاندې ویلی مو چې مساوي کیږي تنجانت الفا سره. همدغه سوال که چیرې جوړوو نظر تنجانت ته په دې ډول جوړیږي. دقت وکړئ. یو منفي کوساین دوه ضرب لس یو منفي کوساین دوه ضرب لس تقسیم یو مثبت کوساین دوه ضرب لس دویمه درجه جذر. نو لیکلی شو چې مساوي کیږي د تنجانت الفا سره. الفا مساوي له لسو سره ده، یعنې تنجانت لس. په دې ډول دا سوال یا دې ته مشابه سوال ساده کولی شو. څلورم سوال ته دقت وکړئ. په څلورم سوال کې ویل شوی دی دوه تنجانت دوه الفا تقسیم یو منفي تنجانت
تنجانت مربع دو الفا. یو منفی تنجانت مربع دو الفا. وای دا په دا صدا کوي. یو رابطه مو زده کړې وه په تیر درس کې په دې ډول ویلي مو چې تنجانت الفا مساوي کیږي دوا تنجانت الفا تقسیم دوا تنجانت الفا تقسیم پر یو منفی تنجانت مربع الفا. نظر دې رابطې ته که چیرې همدغه سوال صده کوو په دې ډول صده کولی شو. دقت وکئ لیکلی شو چې دوا تنجانت دوا الفا تقسیم یو منفی تنجانت مربع دو الفا مساوي کیږي. الفا دلته تنجانت الفا مساوي لی الفا سره وه، دلته دوه چنده ده. تنجانت الفا دوه چنده ده، دا دو الفا ده. تنجانت دو الفا تنجانت دو الفا مساوي وه دو تنجانت الفا پر یو منفی تنجانت مربع الفا سره. زاویه دوه چنده ده. کله چې زاویه دوه چنده وي نو موږ لیکلی شو تنجانت دو الفا. الفا قیمت مساوي لی څو سره ده؟ لی دو الفا سره ده، یعنی دو الفا. نو مساوي کیږي تنجانت دو ضرب دو څلور الفا سره. سوال راکړل شوی دو تنجانت دو الفا پر یو منفي تنجانت مربع دو الفا. د تنجانت دپاره موږ یوه رابطه زده کړې وه چې مساوي وه دو تنجانت دو الفا دو تنجانت الفا پر یو منفي تنجانت مربع الفا سره. که چیرې دې رابطې ته دقت وکړو دو الفا لی الفا سره مساوي کیږي نو موږ باید د الفا پر ځای باندې همدغه راکړل شوې زاویه وضع کړو چې عبارت له دو الفا څخه ده. که چیرې ضرب کړو نو تنجانت څلور الفا سره مساوي کیږي. انشاءالله د سوال په مفهوم به پوه شوي وای. کله چې تاسو رابطې زده په اسانۍ سره کولی شئ سوال ساده کړئ. پنځم سوال په دې ډول ده دو تنجانت درې الفا تقسیم یو منفی تقسیم پر یو مثبت تنجانت مربع درې الفا. وای تاسو دغه سوال ساده کړئ. یوه رابطه مو زده کړې وه ساین رابطه د تنجانت سره په دې ډول ویلې مو چې تنجانت ساین الفا مساوي کې ساین دو الفا مساوي کېږي ساین الفا نه بلکې ساین دو الفا مساوي کېږي دو تنجانت الفا تقسیم دو تنجانت الفا تقسیم یو مثبت تنجانت مربع الفا. نظر دې رابطې ته همدغه ډول سوال ساده کولی شو. په دې ډول لیکلی شو دو تنجانت درې الفا تقسیم یو مثبت تنجانت مربع درې الفا مساوي کېږي د ساین دو الفا سره. د ساین دو الفا سره الفا قیمت کومه ده؟ الفا مساوي لی درې الفا سره ده. ساین دو الفا مساوي کېږي دو تنجانت الفا پر یو مثبت تنجانت مربع الفا. الفا په سوال کې څو راکړل شوې ده؟ درې چنده راکړل شوې ده. نو همدا قیمت باید ولیکلی شي. که چیرې ساده کړو یعنې دوه قوس ته ضرب کړو مساوي کېږي لی شپږ الفا سره. په دې ډول کولی شو ساده یې کړو. شپږم سوال ته دقت وکړئ. په شپږم سوال کې ویل شوی د یو منفي تنجانت مربع الفا تقسیم پر یو مثبت تنجانت مربع درې الفا. یو منفي تنجانت مربع درې الفا پر یو مثبت تنجانت مربع درې الفا. انشاءالله په همدې ډول به وي. بالکل هم په همدې ډول ده.
یو رابطه مو زده کړې وه د کوساین په اړه. د کوساین په اړه مو ویلي وو چې کوساین یې دوه الفا مساوي کیږي یو منفي تنجانت مربع الفا تقسیم یو مثبت تنجانت مربع الفا. یو منفی تنجانت مربع الفا پر یو مثبت تنجانت مربع الفا. همدغې رابطې ته که چیرې ځیر شو دقت وکړو په سوال کې درې چانده راکړل شوې ده. په سوال کې درې چانده راکړل شوې ده. همدغه کوساین دوه الفا سره مساوي کیږي. یعنې په دې ډول دقت وکړئ یو منفي تنجانت مربع درې الفا تقسیم پر یو مثبت تنجانت مربع درې الفا مساوي ده د کوساین دوه الفا سره. الفا قیمت راکړل شوی ده درې الفا. نو که چیرې ضرب کو مساوي کیږي د شپږ الفا سره. مساوي کیږي د کوساین شپږ الفا سره. په همدې ډول همدغه سوال یا دې ته مشابه سوال صده کولی شو. د یو خبره په یاد در سره ولرئ که چیرې همدغه زاویه راکړل شوې وي فرض کړئ څلور الفا وي نو باید دوه له څلورو سره ضرب کړلی شي. په دې ډول له څلورو سره ضربو اته الفا کیږي. که چیرې همدغه زاویه فرض کړه پنځه الفا راکړل شوې وي نو پر ځای پنځه له دوو سره ضربېږي. یعنې په دې ډول دوه ضرب پنځه الفا کیږي چې مساوي کیږي له لس الفا سره. که چیرې همدغه زاویه فرض کړئ راکړل شوې ده شپږ الفا. په دې ډول شپږ الفا راکړل شوې ده نو بیا هم همدغه کوساین دوه ضرب شپږ کوو شپږ الفا کوو چې مساوي کیږي له دولس الفا سره. کله چې تاسو رابطې یادوي سوال ساده کول اسانه دي. په اسانۍ سره به انشاءالله ساده کړئ. راځو یو بل مثال ته. په دې سوال کې ویل شوي دي اووم سوال ده. په دې سوال کې ویل شوي دي وایي که چیرې کوساین الفا مساوي وي دوه پر کوساین الفا پر څلور مساوي دوه پر درې سره وي. کوساین الفا پر څلور مساوي دوه پر درې سره وي. وایي تاسې کوساین الفا پر دوه پیدا کړئ. تاسو کوساین الفا پر دوه پیدا کړئ. د کوساین دپاره یوه اړیکه موږ زده کړې وه. په دې ډول به دقت وکړئ. ویلي مو چې کوساین دوه الفا مساوي کیږي کوساین دوه الفا مساوي کیږي دوه کوساین مربع الفا منفي یو. نظر همدغې اړیکې ته دا سوال ساده کولی شو. په دې ډول دقت وکړئ. که چیرې وغواړو یوازې کوساین الفا پیدا کړو نو پر دوه باندې ویشو. په دې ډول کوساین مربع الفا پر دوه وشي منفي یو. که چیرې وغواړو نیمایي زاویه پیدا کړو ځکه موږ همدغه نیمایي زاویه غوښتلې وه نو بیا یې پر دوه باندې ویشو. کوساین الفا پر دوه وشي دوه ضرب کوساین مربع الفا پر څلور وشي ځکه که پر دوی نوره هم ویشو دوه چنده کیږي یعنې څلورو سره مساوي کیږي. نو موږ ته قیمت راکړل شوی ده د کوساین الفا پر دوه. په همدې ځای باندې راکړل شوی قیمت وضع کوو. نو کوساین الفا پر دوه به مساوي شي دوه ضرب دوه پر درې توان خپل لیکو کل مربع دوه پر درې کل مربع منفي یو هم په خپل حال باندې لیکو. نو کوساین نیمایي زاویه به مساوي شي دوه ضرب دوه که صدا کو څلورو سره مساوي که درې صدا کولی نهه سره مساوي کیږي منفي یو. نو مساوي کیږي دوه ضرب څلور اته تقسیم نهه منفي یو.
یو ضرب نهه نهه کېږي ته منفي نهه مساوي کېږي لیمون پی یو سره. مخرج کې نه په خپل حال باندې لیکو. نو په دې ډول همدغه سوال یا دې ته مشابه سوال پیدا کولی شو. کوساین الپای پر څلور قیمت یې راکړه او موږ څه د کوساین نیمایي زاویه غوښتل شوې وه. د کوساین دوه الفا دپاره موږ یوه اړیکه زده کړې وه. په دې ډول د کوساین مربع الفا منفي یو. کله مو چې موږ پر دوو باندې ویشله کوساین الفا قیمت لاسته راغلو. کله مو چې پر دوو دوباره وویشله نیمایي زاویې قیمت لاسته راغلو. کوساین الفا پر څلور قیمت راکړل شوی هماغه موضوع کو. نتیجه کې قیمت لاسته یا حاصل لاسته راغلو منفي یو پر نهه. په دې ډول کولی شو دا یا دې ته مشابه سوال ساده کړو. یو بل مثال ته دقت وکړئ. په دې کې ویل شوي دي که چیرې تنجانت الپای پر دوه مساوي له دوو سره وي وایي تاسو ساین الفا قیمت پیدا کړئ. د ساین الفا قیمت پیدا کړئ. د ساین اړیکه د تنجان سره په تیر درس کې موږ زده کړې وه چې ساین الفا مساوي کېږي دوه تنجانت الفای پر دوه پر یو مثبت تنجانت مربع الفای پر دوه. په دې ډول دوه تنجانت الفای پر دوه تقسیمی پر یو مثبت تنجانت مربع الفای پر دوه. د تنجانت الفای پر دوه قیمت راکړل شوی ده چې مساوي له دوو سره ده. هم صورت کې د تنجانت الفای پر دوه پر ځای او هم مخرج کې همدا راکړل شوی قیمت وضع کوو. په دې ډول دقت کوئ. نو صورت کې دوه ضرب دوه تقسیم په مخرج کې یو مثبت تنجانت الفای پر دوه مربع توان قیمت په خپل حال باندې لیکل کېږي. د تنجانت الفا پر دوه پر ځای باندې قیمت لیکو. نو مساوي کېږي صورت کې دوه دوه څلور دوه که چیرې صدا کو څلور کېږي مثبت یو مساوي کېږي له پنځو سره. همدغه سوال یا دې ته مشابه سوال په همدې طریقه باندې حلیږي. اته سواله کار مو وکړو. راځو نهم سوال حلوو. د یو خبره په یاد در سره لرئ کوم سوالونه چې اوس فعلا زه حلومه تقریبا دا اکثره کانکوري دي. کانکور وایي اسانه سوالونه راوړي. اسانه په دې خاطر وي یا په دې ډول وي که چیرې تاسو رابطې یا د پسنۍ کولی شئ جواب یې لاسته راوړئ. کوم سوالونه چې ما حل کړل اته سوالونه په دې کې هیڅ کوم یو سخت سوال نشته. نو کانکور سوالونه په همدې خاطر اسانه دي. یو بل سوال ته دقت وکړئ. نهم سوال په دې ډول د دقت وکړئ. ویلي دي که چیرې ساین تیتا مساوي وي ساین تیتا مساوي وي 12 پر 14 سره 12 پر 14 سره وایي تاسو تنجانت تیتا پر دوه پیدا کړئ. تاسو تنجانت تیتا پر دوه پیدا کړئ. د ساین تیتا لپاره موږ یوه رابطه لرله. په دې ډول وه ساین تیتا مساوي کېږي دوه تنجانت تیتای پر دوه تقسیم یو مثبت تنجانت مربع تیتای پر دوه. په دې ډول موږ یوه رابطه درلودله. د ساین تیتا قیمت راکړل شوی ده همدغه قیمت پر ځای باندې وضع کوو. دقت وکړئ. لیکلی شو چې ساین تیتا مساوي د 12 پر 14 سره ده. دوه تنجانت تیتای پر دوه تقسیم یو مثبت تنجانت مربع تیتای پر دوه. طرف وسطی کوو. په دې ډول 12 ضرب یو مساوي کېږي له 12 سره مثبت ضرب مثبت مثبت 12 ضرب تنجانت مربع تیتای پر دوه مساوي کېږي 2 یو ضرب 2 سره مساوي کېږي یعنې 6 سره تنجانت تیتای پر دوه. کله
چې دویمه درجه معادله لاسته درغله نو باید دواړه یعنی هم ثابت او هم متحول یو طرف واړول شي. په دې ډول دیکات وکای 12 تنجانت مربع تیتای پر دوا منفی والی منفی ځکه کله چې یو عدد یا نسبت د مساواتو نه اوړي علامه تغییر کی نو ځکه علامه منفی لیکو، علامه به منفی شي. منفی شپږ تنجانت تیتای پر دوا مثبت 12. کله چې دویمه درجه معادله لاسته درغله باید دواړه ثابت او متحول د مساواتو یو خواته واړول شي او کله چې لومړی درجه معادله وه معلوم یو طرف ته مجهول بل طرف اړول کیږي. دقت وکئ موږ ته معادله لاسته راغله 12 تنجانت مربع تیتا پر دوه منفي شپږ تنجانت تیتا پر دوه مثبت 12 مساوي 0 سره. د دې ساده کولو دپاره له تجزیات څخه ګټه اخلو. موږ تقریبا په حرفي الجبر کې 7 ډوله تجزیه لرو نو د هغې په اساس باندې په دې ډول حلولی شو. لومړی د تنجانت تیتا پر دوه پر ځای باندې یو بل قیمت اچو تر څو اساني پوی پیدا کې راشي. په معادله کې په دې ډول دقت وکړئ لیکلی شو تنجانت تیتا پر دوه مساوي لیپی سره. دا مساوي لیکلی شو، مساوي لیکلی شو. نو که چیرې د تنجانت تیتا پر دوه پر ځای پی ولیکو لیکلی شو 12 پی مربع تنجانت تیتا پر دوه پر ځای باندې پی لیکو منفي شپږ پی مثبت 12 مساوي ل 0 سره کوو. همدغه معادله کله چې ساده کوو باید له چلیپا تجزیه څخه ګټه واخلو. موږ چلیپا دوسها ګروپ بندي مشترکګري تجزیهګانې لرو، تقریبا مطابقتونو په ډول 7 ډوله تجزیه لرو چې یوې په دې ډول ده. دا په دې ډول ده دقت وکړئ. دا وایي چې تاسو داسې عدد پیدا کړئ کله چې په رسته برخو کې ضرب کړئ اخرنی حد درکړي او کله چې په چپه حد کې ضرب کړئ لومړنی حد درکړي او مجموعه د دوی باید منځنی حد سره مساوي شي. مخکې د دې چې تجزیه کړو لومړی باید پر دوه باندې وویشو تر څو یو څه اسانه شي. پر دوه د ویش وړ ده، پر دوه د ویش وړ ده که 12 پر دوه ویشو شپږو سره مساوي کېږي. شپږ پی مربع منفي 2 پر 2 یو کېږي، شپږ پر 2 که وویشو له 3 سره مساوي کېږي یعنې منفي 13 پی مثبت 12 که پر 2 باندې وشو مساوي کېږي له شپږو سره مساوي 0 سره. همدغه که چیرې وغواړو ساده یې کړو په دې ډول یې ساده کولی شو. دوه داسې عدد تر څو چې ضرب یې کړو اخرنی عدد لاسته راکړي لکه په دې ډول 3 ضرب 2 منفي 3 منفي 2 منفي ضرب منفي مثبت 3 ضرب 2 شپږو سره مساوي کېږي، له شپږو سره مساوي کېږي. مثبت 3 پی مثبت 2 پی مساوي کېږي له مثبت پی شپږ پی مربع سره. 3 ضرب 2 شپږ کېږي، پی ضرب پی مربع کېږي شپږ پی مربع کېږي. منفي ضرب منفي مثبت کېږي 3 ضرب 2 مساوي کېږي له شپږو سره. منفي ضرب مثبت منفي کېږي 3 ضرب 3 9 کېږي، 9 پی سره مساوي کېږي. 2 منفي ضرب مثبت منفي کېږي 2 ضرب 2 له 4 سره مساوي کېږي 4 پی. منفي جمع منفي منفي کېږي 9 4 مساوي کېږي له 14 پی سره. کله مو چې دوی سره جمع کول منځنی حد په لاس راکړو نو په صحیح ډول جمع کړل شوي دي. نو لیکلی شو 3 پی منفي 2 ضرب 2 پی منفي 3 مساوي له 0 سره. په لومړی حد کې 3 پی منفي 2 که چیرې 0 سره مساوي کړو په دې ډول
درې پی منفي 2 که چیرې 0 سره مساوي کو نو باید چې دوه د مساواتو نه واوړي علامه به تغییر وکړي یعنی مساوي به شي له 3 پی مثبت 2 سره 3 پی مثبت 2 سره اطراف پی شو پر درو باندې ځکه موږ ته یوازې د پی قیمت غوښتل ده نه د درو پی مساوي له چا سره ده تنجانت تیتای پر 2 موږ څخه یوازې تنجانت تیتای پر 2 قیمت غوښتل ده نه د 3 تنجانت تیتای پر 2 نو د پی قیمت به مساوي شي 2 پر 3 تنجانت تیتای پر ځای باندې د پی پر ځای باندې خپل قیمت لیکو په دې ډول تنجانت تیتای پر 2 مساوي کیږي 2 پر 3 دویم حد که چیرې وغواړو ساده کو نو په دې ډول یې ساده کوو 2 پی منفي 3 مساوي کولی 0 سره کله چې 3 له مساواتو نه واړئ علامه تغییر کړي منفي د مثبت بشي نو 2 پی به مساوي شي له مثبت 3 سره اطراف به وویشو په 2 باندې نو د پی قیمت به لاسته راشي 3 پر 2 د بی پر ځای بیا هم خپل قیمت لیکو لکه څه ډول مو چې دلته لیکلی و هغه قیمت د تنجانت تیتای پر 2 نو تنجانت تیتای پر 2 به مساوي شي 3 پر 2 سره تنجانت تیتای پر 2 به مساوي شي 3 پر 2 سره په دې ډول همدغه سوال ساده کیږي لومړی موږ تاسو ته کوم قیمت چې راکړل شوی د ساین په ځای مو قیمت ولیکلو مخکې د ساین څخه مو رابطه ولیکله د ساین رابطه د ساین تیتا پر ځای مو راکړل شوی قیمت ولیکلو همدا قیمت مو ضرب کړلو هم صورت او هم مخرج ته دویمه درجه معادله لاسته راغله دویمه درجه معادله د ساده کولو لپاره باید واړه د مساواتو یو طرف ته واوړي او کله چې د مساواتو یو طرف ته واوړي علامې تغییر کوي یو څه مو ساده کو ځکه هر حد پر 2 باندې د ویش واړو کله مو چې 12 ویشل مساوي له شپږو سره شولو شپږ ویش مو چې ویشلو له 14 سره مساوي شو 12 مو چې ویشل له شپږ سره مساوي شولو 0 مو چې پر 2 ویشل مساوي کېږي له 0 سره موږ تجزیه کړلو له تجزیه څخه وروسته تنجانت تیتای پر 2 قیمتونه لاسته راغلل ان شاء الله چې د دې سوال په حلولو به تاسې پوه شوي وای یو بل سوال ته دقت وکړئ لسم سوال ده دا اکثره کنکوري سوالونه دي باید تاسو یې زده کړئ لسم سوال په دې ډول ده دقت کوئ ویلی دی 1 پر 2 مثبت 1 پر 2 ضرب 1 پر 2 مثبت 1 پر 2 دویم جذر لاندې ضرب بیا هم جذر 1 پر 2 مثبت 1 پر 2 ضرب کوساین څلوېښت کوساین څلوېښت دا څه ډول ساده کېږي دقت وکړئ ډېر مهم سوال ده د دې ساده کولو دپاره باید لومړی مشترک مخرج د کوساین دپاره ونیول شي په دې ډول دقت وکړئ دوه که چیرې مشترک ونیسو 2 تقسیم 2 یو سره مساوي کېږي مثبت 2 که چیرې پر 2 وشو یو سره مساوي کېږي یو ضرب کوساین سره مساوي کېږي د کوساین څلوېښتو سره همدغه رابطې ته دقت وکړئ آیا کوساین رابطې ته جوړه نه شوله یعنی په دې ډول دقت وکړئ 1 پر 2 مثبت 1 پر 2 1 پر 2 مثبت 1 پر 2 کوساین 2 الفا مساوي وه کوساین 2 الفا مساوي وه یو مثبت کوساین الفا تقسیم 2 باندې دویمه درجه جذر نو دا د کوساین 2 الفا سره مساوي کېږي کوساین 2 الفا سره مساوي کېږي یعنی کوساین 2 الفا نه بلکې د کوساین الفا سره مساوي کېږي پر ځای لیکلی شو ضرب کوساین شال
کوساین الفا مساوي کیږي یو مثبت کوساین 2 الفا تقسیم 2 دویمه درجه جذر لاندې. نو یو مثبت کوساین 40 تقسیم 2 د دویم جذر لاندې مساوي کیږي کوساین 40 سره. نظر دې رابطه یا اړیکې ته. کچېرې نور هم ساده کو نو مساوي کیږي 2 مشترک ونیسو 2 تقسیم 2 یو کیږي مثبت یو ضربي صورت کې یو کیږي 2 تقسیم 2 یو کیږي یو ضرب یو کیږي یو ضرب کوساین شال دی دویم جذر لاندې. نو یو مثبت کوساین شال تقسیم 2 مساوي کیږي د کوساین لاسو سره. څه ډول مصداقو دقت وکړئ. سوال راکړل شوی و 1/2 مثبت 1/2 دویم جذر لاندې 1/2 مثبت 1/2 ضرب کوساین سره د دویم جذر لاندې او دا هم د جذر لاندې ده. همدغه رابطه کې مو کله چې مخرج مشترک ونیولو د کوساین اړیکې ته جوړ شو. نظر یو کوساین الفا مساوي یو مثبت کوساین 2 الفا پر 2 جذر 2 نظر هغه اړیکې ته جوړ شو چې صدام کو کوساین شال سره مساوي شولو. کوساین شال ضرب 1/2 مثبت 1/2 ته مو بیا هم مشترک مخرج ونیو. کله مو چې ساده کولو نو مساوي شولو د کوساین لاسو سره. همدغه سوال یا د ته مشابه سوال کچېرې تاسو ورسره مخامخ شوئ طریقه د سوال د حلولو زده کوئ په اسانۍ سره به انشاءالله حل کړئ. یو بل سوال ته دقت وکړئ هغه په دې ډول ده کله چې تاسو د سوال د حلولو طریقه زده کړله په اسانۍ سره کولی شئ نور سوالونه ساده کړئ. 11 سوال ده په دې ډول ده. په 11 سوال کې ویل شوي دي وایي که چیرې یو منفي ساین ایکس تقسیم پر یو مثبت ساین ایکس مساوي وي له څلورو سره. وایي تاسو تنجانت ایکس پر 2 پیدا کړئ. قیمت پیدا کړئ. د دې قیمت پیدا کولو دپاره لومړی باید د ساین ایکس قیمت پیدا کړو. لکه څه ډول مو چې نه هم سوال ساده کو په هماغه بڼه همدا سوال هم ساده کیږي خو توپیر یې په څه کې ده دلته د ساین ایکس قیمت نامعلومه ده. لومړی باید د ساین ایکس قیمت پیدا کړو. د ساین ایکس قیمت د پیدا کولو دپاره یو منفي ساین ایکس تقسیم یو مثبت ساین ایکس مساوي له څلورو سره څلور ته باید یو مخرج ورکړو چې تناسب تشکیل شي. یو ضرب یا په دې ډول څلور ضرب یو څلور کېږي مثبت څلور ضرب ساین ایکس مساوي کېږي څلور ضرب ساین ایکس سره یو ضرب یو کېږي منفي یو ضرب ساین ایکس مساوي کېږي له ساین ایکس سره. کله چې لومړی درجه معادله لاسته درغله معلوم یو پله مجهول بل طرف ته اړوو. معلوم یو طرف ته مجهول بل طرف ته په دې ډول ساین ایکس منفي ساین ایکس کله چې مساواتونه اوړي علامه یې تغییر کړي مثبتو مساوي وشي. یو په خپل حال باندې کله چې څلور د مساواتونه واړو علامه یې تغییر کړي منفي څلورو. څلور ساین ایکس مثبت یو مساوي کېږي 15 ساین ایکس سره. یو منفي څلور مساوي کېږي له منفي درو سره. اطراف باید وویشل شي 5 باندې ځکه یوازې د ساین ایکس قیمت غوښتل شوی ده چې موږ د دې سوال ساده کولو دپاره وکاروو. نو ساین ایکس به مساوي شي منفي 3 پر 15. کله چې همدا قیمت لاسته راغلو نظر نهم سوال ته دا سوال ساده کیږي. دا سوال ستاسو کورنۍ وظیفه
دې ته مشابه سوال ما درته حل کړی ده. تاسو به د ساین رابطه ولیکئ لکه څه ډول چې مخکې ما درته ولیکله. د ساین ایس قیمت درته ما پیدا کړلو نو هماغې سوال ته به حل کړئ. دویمه درجه معادله لاسته درځي هماغه به صدا کوئ. هغې څخه وروسته تاسو ته د تجزیه ته ضرورت ده. تجزیه به ترسره کوئ. که چیرې تاسو مشکلات لرلي معادلې تجزیه سره انشاءالله هم زه په راتلونکي په حروفي الجبر کې په تفصیل سره وایم. تاسو کولی شئ حروفي الجبر تعقیب کوئ خپل مشکلات مو حل کړئ. په دې پس یو فعالیت او یو تمرین لیکو. فعالیت تمرین ته یې دقت کوئ. ګرانو زده کوونکو فعالیت او تمرین مو په دې ډول ده. 15 سواله د فعالیت دپاره او 15 سواله د تمرین دپاره شول. په دې باندې کار وکړئ. لومړی رابطې یادې کړئ او بیا وروسته راشئ همدغه سوالونه ساده کړئ. کوم سوال چې ما تاسو دپاره پرېښودلو 11 سوال هغه بېنهایته مهم ده. باید تاسو سل په سلو کې حل کړئ. له هغې حلولو څخه مخکې لاړ شئ تاسو 9 سوال باندې کار وکړئ. څه ډول ما حل کړ ده له کومو طریقو څخه مې ګټه اخیستل ده پکې. نو هغې ته مشابه سوال ده. د ساین قیمت پیدا کول موخې مو په هغې کې ساین قیمت درته ما پیدا کړو. نور باقي سوال یې تاسو حل کړئ او هم یې په فعالیت باندې کار وکړئ هم یې تمرین حل کړئ. 15 د فعالیت دپاره شول 15 د تمرین دپاره سوالونه شول. 10 سواله دا شول 11 سواله درته ما کار وکړو. کله چې یو موضوع کې سواله تاسو زده کوئ دا په دې معنی چې موضوع تاسو سل فیصده زده کړله او په موضوع کې هیڅ مشکل نه لرئ. انشاءالله راتلونکی درس به زموږ او تاسې د زاویو مثلثاتي نسبتونو د جمع او تفاضل بدلون ضرب ته زده کوو. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.